سلامونه قدرمندو کتونکو نیکې هیلې مې ومنئ ستاسو ادبي ملګری صالح نادان یم په دغه هیله په دغه تمه چې روغ جوړ به او ژوند ته به اماده او د ژوند نه بلها خوندونه او مزې اخلی. قدرمندو کتونکو خپرونه ده آینې او په آینې کې ستاسو ورور صالح نادان یم. دغه ته راغلی یم خودوخیل ډاګی ده ضلع بونیر دی او په بونیر کې په ډاګی کې راسره ډېر ښاغلی ډېر محترم ډېر ښه لیکوال یعنې ډېر ښه شاعر فضل ربي صاحب راسره نن ناستی کوي. د هغوی سره به خبرې اترې او څه خوندور شعرونه به ترېنه اورو. راځئ چې د ټول ناول ورته په خپرونه کې هرکلی او ستړي مشي ووایو. فضل ربي شباب صاحب تاسو ته په خپل پروګرام کې هرکلی او ستړي مشي وایم. ډېره مننه، هر کله راشي، خوشحاله اوسئ. کور مودان فضل ربي شباب صاحب داسې به څوک نه چې تاسو به نه پیژني، ځکه چې د پښتو ادب دپاره او د پښتو ژبې دپاره هلې ځلې کوئ، کوششونه کوئ، لګیا یې خدمت کوئ. خو بیا هم زمونږ د آینې بعضې کتونکي چې هغوی به ستاسو نه نه خبر د دوی دپاره مو که لنډه شان پېژنګلو وکړه نو ډېر به ښه. زه خو د ډاګی کلي ما فضل ربي مې نوم دی او شباب مې تخلص دی. نو بس دغه مې نور به تاسو څه ووایم. او د شاعرۍ آغاز هم راته ووایي. شاعرۍ آغاز خو ما د لسم جماعت نه کړی سل 1978 نه او چا پېژندم نه، خو د سوشل میډیا د لارې نه اوس هر څوک مې پېژني. بالکل دغه د سوشل میډیا یو فایده هم ده چې کم ورک شاعران نو هغه هم راښکاره کړل، ولس ته مخامخ کړل، ولس سره یې معرفي کړل. او دا راته د کتاب په اړه راسه چې کتاب مو کم چاپ دی او که نه؟ یو کتاب مې چاپ دی او بل د چاپ ته ولاړ دی. یو کتاب مې د غم او صنم، دا نوم ولا ما ډېر مخکې نه ایښی و، څو ځله زما نه پاتې شو، خو اخري کې اوس کامیاب شوم. کتاب مې چاپ دی غم او صنم، او بل کتاب له مې لا نوم نه دی ایښی، د ملګرو نه رایې اخلم په هغې حساب باندې بیا نوم ولا هم کېدم. سمه ده. کومو هیوادونو ته مو سفر شوی دی؟ نو هیوادونه خو د ایران ته تللی یم، دوبۍ ته تللی یم او سعودي عرب ته تللی یم. پاکستان کې دومره نه کې زه بار ګرځېدلی یم. ډېره ښه ده. مطلب دا دی چې تاسو بار هیوادونو کې ګرځېدلی نو ستاسو به تجربه مشاهده هم ډېره زیاته شوې وي. فضل ربي شباب صاحب زموږ دغه کتونکي دي به ستاسو د شعر غوښتنه کوي او ډېر ورته تان به چې موږ به د دې شعرونه اورو، نو خپل څه شعرونه ورسره شریک کړي. ورته یو دوه شعرونه وایم او د هغې نه وروسته به یو غزل وایم. ډېر مهرباني. دا یو دوه شعرونه دي چې په دردونه ټکورېږي، چې په دردونه ټکورېږي شي مرهم د رنځور، چې په دردونه ټکورېږي شي مرهم د رنځور، ورته د لرې نه په ګوته سور ګلاب وښایه. او که چا تپوس وکړو چې یخ ښکلی جانان، دا ښکلی جانان مې څوک دی؟ او خوږه لاليه خوږه مینه وي د شاتو په شان، خوږه لاليه خوږه مینه شي د شاتو په شان، داسې د ګوړو د شکرو نه غزل جوړ. او چې غنمرنګ یې لونګین، چې غنمرنګ یې لونګینه دا د غرونو جینۍ، چې غنمرنګ یې لونګینه دا د غرونو جینۍ، ګوره د حسن جادوګرو نه غزل جوړ. دا کله کله زه خفه شم د بنیتو چم، دا کله کله زه خفه شم د بدنیتو چم کې، بیا زه د مینې د منکرو نه غزل جوړم. دا کله کله زه خفه شم د بدنیتو چم کې، بیا زه د مینې د منکرو نه غزل جوړم. دا کلیوال ژوندون کیسې راله مزه راکوي، دا کلیوال ژوندون کیسې راله مزه راکوي، د ماښامونو مازدیګرو نه غزل جوړم. دا کلیوال ژوندون کیسې راله مزه راکوي، د ماښامونو مازدیګرو نه غزل جوړم. اشنا شباب په خبرو کې به پام کوي، ګورې اشنا شباب په خبرو کې به پام کوي، ګورې ګوله زه هسې مو خبرو نه غزل جوړم. ډېر ښه. داسې نور څه شعرونه راسره شوي؟ نو بس وایم ما خو چې کومو دي نو هغه به راته وایم، اوس پکې ګورم نه، خو چې کوم مخې ته راځي نو هغه به درته وایم. په چغو سر یم نارې وهمه، په چغو سر یم نارې وهمه، زه در په در یم نارې وهمه. زما آواز په بیرته بیا رادرومي، زما آواز په بیرته بیا رادرومي، چې د خیبر یم نارې وهمه. دا اصله زه په زورور کلي کې، دا اصله زه په زورور کلي کې، چې مرور یم نارې وهمه. د کاڼو ښار کې نغمګر لاليه،
د کاڼو ښار کې نغمګر لاليه د پېښور یم نارې وهم او د زړه تنبونه دي زنځیر لري کا زړه تنبونه دي زنځیر لري کا ولاړ یم ورکې نارې وهمه ډېر ښه دی. او زه خو شباب یم زه څه نه غواړم زه خو شباب یم زه څه نه غواړم هسې شاعر یم نارې وهم ډېر زبردست. نو یو پرته بل ومه نو خوند به مو کې او دا ما اوس پرون بله لیکلی دی هسې لنډ باندې بار کې اوس مې تاسو ته د غوندې سر وویل خو دغه برته وومه مینه کړي ژوندی سړی مینه کړي ژوندی سړی مینه کړي سړی سړی مینه کړي سړی سړی او تور شي په لمبه د اور تا ته سپېلنی سړی او هغه د پیسو سړی نوي د پیسې سړی هغه د پیسو سړی نوي د پیسې سړی او مینه کړي پاگل سړی شو د میکدې سړی او هغه چې په غلا دیدن سر وکړي د شپې سړی او سپین زما پښتون جانان سپین زما پښتون جانان تور مې پنجابی سړی ډېر ښه دی. او څوک جاړي جړا کوي څوک مسکې مسکې سړی او راشه یارانه کو غواړم برسانې سړی او زه به د شاعر یم یار مې د ټپې سړی زه به د شاعر یم یار مې د ټپې سړی مه کوه پېښې د بل شي به در خزې سړی او شرپ په لکه مه وه ښکاري شرپ په لکه مه وه ښکاري د سپې سړی او ځان ته چې هوښیار وایي دغه غوړمنګی سړی دغه غوړمنګی سړی ځان ته هوښیار نه وایي شي به لیونی سړی ځان ته چې هوښیار وایي دغه غوړمنګی سړی ځان ته هوښیار نه وایي شي به لیونی سړی او تش د کدو سر تش د کدو سر دغه بې نجلي سړی او زه د تماشې وم اوس د تماشې سړی زه د تماشې وم اوس د تماشې سړی او چاته چې یار ووایي چې به ستا لوګی سړی ګوره زه پښتون یم زه یم ټولزی سړی او زه شباب ملنګ یم کلک دا کېږي ډېره خوند مو ترېنه واخیست او دغه کتونکو به ترې هم خوند اخیستی. شباب صاحب مننه مو کوم چې موږ سره ناستی وو. ډېره مننه خوشحاله اوسئ آباد اوسئ همدغسې تګ راتګ کوئ موږ پرې خوشحالېږو مینه سې واکېږي موږ څه ووایو څوک یې واوري ستاسو د لارې نه او ډېره مننه ستاسو کوم مننه کور مو ده. قدرمندو کتونکو دا سره ډېر ښاغلی ډېر محترم فضل ربي شباب صاحب چې تاسو ترېنه خوندور شعرونه واورېدل تر راروانې خپرونې پورې ما صالح نادان او ما سره کیمرمین اختر زمان ګونیري له ورکړئ اجازت او بل را سره ناست ملګری محمد شاه زین هم ناست دی هم مننه کوم کور